ما خپل خبره شروع کړې خو متاسفانه چې ماته د کار زنګونه شروع شول هغه په خبرو کې فیصله چلک راواچوه. زما فقط مقصد او هدف دا و چې دغسې چې مخکې عرض وکړي تاسو ته مې ویله چې د بلوچستان خویندې مې راپورته کېږي خپل پر ځان باندې مرګ قبول کړي دي بندیخانه یې قبله کړې ده یعنې د پاکستان جیل اسانه جیل نه دی چې یو سیاسره ورداخلېږي ورځي ولې دوی دغه ټول شیان منلي دي چې مبارزه شروع کړي دا ټول شیان یې په ځان باندې قبول کړي دي. نو بنا که دوی ټوله لکه بلوچستان یا ټي ټي پي لاسونه یو کې سره او راپورته سي خپل ازادي به واخلي زموږ دپاره نه کوم ګټه ده نه کوم یعنې نه ګټه پکې وینم نه تاوان پکې وینم. شکر دی الحمدلله زموږ افغانستان پر پښو ولاړ آزاد خپل هغه دی خپل وطن مو دی. زما په دوی باندې زړه سوځي چې وایم دوی باید لاسونه یو کې راپورته سي. دوی وایي چې اصلي نه لري نه یو مخکې ورور ویله د اصلو په باره کې 50 کاله افغانستان ته اصلي دوی ورکړلې دغه اووه تنظیمه د هلته چې دغه ځایونه دوی ورته جوړ کړي وه دوی په اصطلاح یاشا اباتا د هر مسؤلیت دوی په غاړه یې اخیستی و یعنې پاکستان کې هر څه سته او هر څه وه. ما خپله پاکستان ته چې ولاړم ما په کوزي پښتونخوا کې مردان کې په دې بعضې ځایو ته زه ولاړم په هر کور کې د امریکایي کلاشینکوفونه پراته وه. حتی هغسې کلاشینکوفونه ما ولیدله چې د شپې د خوا دوی کولای سي چې په طریقه کې یو څوک مثلا کشف کې ویني امریکایي وټول ډېر اصلي لري هر کور کې اصلي سته. ولې د دې څنګ ته راولاړېدل غیرت کول همت کول دا مهمه دی اصلا مهمه نه ده زما ضمیر مهمه دی زما غیرت مهمه دی چې زه باید راپورته سمه. دا زه د دوی دپاره وایم چې تاسې راپورته سي خپل ازادي واخلي یوازې په ټي ټي پي باندې او یا په بلوچ باندې ودانه نه وینم ولې چې دون هم دوی زورور نه دي چې د پنجاب په مقابل کې دوی ودرېږي مګر همدغه چې د پښتون خبرې تاسې کوئ او ډېرې دفاع کوئ هم نفر لري هم اصله لري هم ډېر قوت لري دغه دې راپورته سي دا خپل نفر دې مخته کې تاسې فکر کوئ د مرګه تاسو بیریږي آیا افغانستان کې موږ په میلیون شهیدان ورکړه مړي مو ورکړله موږ به مرو بیا به یو څه ګټو بې مرګه بې نقصانه بې تاوانه یوه ګټه موږ لاسته نه راوړلی نو دوی ته چې هر څه ووایه په دې باندې فایده نه کوي دوی همغه د پنجاب در سانسور لاندې دي او چې سل ورته وایه سل باندې درته کوي هغوی باندې اثر هم نه کوي زموږ خبرې. خدای دې وکړي چې زما خبرې د دې غوږو ته ورسېږي او یو څه غیرت وکړي راپورته سي خپل د حق دفاع د پنجاب نه وکړي. یو دنیا مننه زما وروڼو چې ماته وخت راکوي. مننه خورکۍ عمر صاحب زه به څو خبرې وکړم د خورکۍ په خبرو کې دوه پوینټونه دي هغې یو څه وکړم وضاحت وکړم. اوله دا خبره چې دغه خور یوه خبره وکړله چې بلوچان او تحریک دې سره یو شي جهاد دې په ګډه وکړي او مبارزه دې په ګډه سره وکړي. د تحریک طالبان پاکستان دروازې په ملک کې چې څومره ملتونه څومره اقوام اوسېږي ټولو ته خلاصې دي. هر څوک کولی شي چې د تحریک په لیکو کې څه شی وکړي خپلې مبارزې ته دوام ورکړي دغه فی سبیل الله جهاد او دغه فرض عین جهاد ته څه شی وکړي ادامه ورکړي په دې لیکو کې خپلې قربانۍ ورکړي جهاد وکړي دا د ټولو پر مخ باندې دروازې خلاصې دي. دومره دا خبره چې تحریک طالبان پاکستان یوازې په پښتون قوم کې په دغه پښتنه جغرافیه کې ډلګۍ یا مجاهدین نه لري په پنجاب کې په سیند کې په بلوچستان کې په بلوچو کې په لسهاوو ډلګۍ دغه سیسب دي د تحریک طالبان پاکستان سره چې هغوی دغه لوی تحریک دی دغه مقدس تحریک په لیکو کې خپل جهاد ته ادامه ورکړي د خپل جهاد کوي هر ورځ د دوی معرکې چې دي د تحریک طالبان پاکستان کوم رسمي چینل عمر میډیا چې دغه خپروي د بلوچستان نه معرکې الحمدلله کېږي. یوه بله خبره د خورکۍ وکړله چې موږ ته ګټه څه که دوی کامیابیږي که ناکامیږي موږ ته یې ګټه څه دا داسې خبره ده چې دې خبرې د امت سره پاشلی ده د امت چې نن په لوی ناورین کې سره ګیر ده اصل علت
اصلي علت یې دغه دی چې موږ دا خبره کوو چې ستا په کور کې که اور بل ده که اور بلیږي که نه بلیږي زما پر څه ماته یې څه دا مشکل له دغه خبرې جوړ شوی دی که چېرته په دې امت کې دا واحد فکر هغه د یو جسد فکر د رسول صلی الله علیه وسلم د کلام اړوند موږ ته عقیده جوړه شوې وای چې الاسلام ملت واحده الاسلام ملت واحده اسلام واحد ملت ده او مسلمانانو ته خطاب کوي که جسد واحد مسلمانان څه شی دي دا د واحد جسد مثال لري که چېرته پر سر باندې درد کېږي پښې ورسره په درد کېږي که چېرته په لاس باندې درد وي ټول اعضا ورسره په درد وي ټول بدن نارامه وي نو دا خبره کړل چې موږ ته یې څه پیدا دا داسې خبرې دي چې د دې خبرو په نتیجه کې نن عثماني خلافت هم د منځه تللی ده هغه ټول د مسلمانانو برم عزت چې و چې هغه لوی خلافت ورته وایي ټول مسلمانان چې کرښې به نه وي قومونه به نه وي قوم پرستي به نه وي بس څوک چې مسلمان د لا اله الا الله دا شناختي کارډ هم ده دا تذکره هم ده دا پیژندپاڼه هم ده نن دا فکر چې دی بیخي تسنس شوی ده په نتیجه د دې خبرو کې چې که تا ته پیدا رسېږي که ته ون رسېږي ماته یې څه ولې ته زما سره په دې غم کې شریک نه یې ولې ته دا فکر نه کوې چې دلته په ملتونه په ورو کې بلیږي او زه په دې غم کې ورسره شریک یم ولې زما د ازادۍ فکر دا ځای چې نن په کومو مشکلاتو کې یم د دې د خلاصون فکر د تو سره نشته ما سره په دې غم کې په دې معضله کې ته د شرکت فکر نه لرې د اخوت فکر نه لرې دغه اسلامي ورورګلوۍ فکر نه لرې د اسلام د فقه لویه قاعده دا ده چې که په شمال کې په یوه زنانه باندې د مسلمانانو په زنانه باندې څه شی کېږي تیری کېږي د جنوب په ټولو مسلمانانو باندې جهاد فرض عین ده که په شرق کې کېږي په غرب باندې فرض عین ده که په غرب کې کېږي په شرق باندې فرض عین ده ولې دا فکر مو د لوسویر کړی دی ولې دا سوچ چارو نه یوړلو دا فکر دا نظریه چارو نه یوړله دا چا پردی کړله دا په نتیجه د دغه نیشنلیزم په نتیجه کې دا فکر دا نظریه ختم شولو چې څه شی ده زما یې څه زما خو ځان ته هیواد ده زما خو ځان ته نظام ده زه خو په خیر و عافیت کې یم زه خو امن لرم زه خو څه شی لرم زه خو څه شی لرم دا د نیشنلیزم دا د یوې جغرافیې پورې محدود فکر دا د منځه وړل په کور دي بیا به امت څه شی پیدا کوي عزت به پیدا کوي هغه لوړتیا ته به امت رسېږي کومې لوړتیا ته چې عمر بن الخطاب رسولی و دغه امت هغه لوړتیا ته هغه لوړو پوړیو ته به امت رسېږي کومه پوړیو ته چې خالد بن الولید رسولی و دا فکر دا سوچ ختمول په کور ده نور دې توسې خبرې ښې خبرې دي الله دې په دې امت کې خصوصا په ملک پاکستان کې افغانستان کې ټول مسلمان ممالک چې دي په دې کې داسې شازلمي پیدا کړي چې د یو بل د غم نه د یو بل د درد نه ځان سره خبر کړي نو کوشش وکړئ دا خبره مه کوئ چې زما په ملک کې ارامي ده او زه یې څه پر ما یې څه دا فکر سوچ ختمول په کور دي جزاک الله مننه قاری صاحب ژوندی اوسئ دا 11 نمبر باندې وروره که ته څه ویل غواړې مایک درته درکوو ځکه بل څوک نشته چې که ته غواړې خبرې وکړې نو مایک ستا په خدمت کې دی السلام علیکم ورحمت الله وبرکاتو خدای دې وکړي چې ټول جوړ او روغ اوسئ نو زه به ډېر څه نه وایم فقط دومره وایم چې پښتون بلوچ او نور پرېږدئ فقط لوی هدف او زموږ هغه هدف چې د یوه لویه امپراتورۍ جوړول دي هغه ته مخه کړئ ځکه که نن د پښتون باندې وویشلی شو په بلوچ باندې وویشلی شو نو دا به سبا بله ورځ ته ټوټه شو نو هیڅ شی به بیا نه وي فقط دغه چې زموږ تاسې لا اله الا الله کلمه ده همدغه زما دپاره د موږ د ټول دپاره د ما په نظر کافي ده څه خبرې مو سره واورېدلې په ملک پاکستان کې د دغه ملتونو اقوامو مشکلات د هغې د حل دپاره داسې لیکونه جوړول د ملګرو نظریې وخوستل دا یو بهترینه خبره ده الله پاک دې تاسې ته جزای خیر درکړي د دې په ملک پاکستان کې هغه خوځښتونه چې هغوی د ازادۍ دپاره کور کې قرباني ورکوي هغوی قیامونه شروع کړي دي هغه باید وستایل شي دا قیامونه د دوه اړخونو نه دي ګورئ دلته که چا قیام کړی دی موږ تاسې که د بلوچانو که د تحریک طالبان پاکستان د مجاهدینو دغه قیام سره کوو په دې باندې تحلیل کوو دی کې ډېر فرق ده اول دا چې د بلوچانو کوم قیام ده هغه صرف او صرف د خپل قوم او د خپل ملت
د هغه حقونو چې د هغوی څخه وغوښتل شوي دي د هغې د اعادې په خاطر باندې څه شی شوی دی قیام کړی دی. بل د تحریک طالبان پاکستان قیام ده. هغه مجاهدین سرسپارلي مجاهدین چې په دې لاره کې قرباني ورکوي قیام یې کړی دی. هغوی مقصد دی د هغوی هغه چې پالیسي هغه بیخي واضحه ده. هغه د څه شي دپاره ده؟ د اعلا کلمت الله او د قوم د هغه ملتونو اقوامو چې په دې ځمکه کې هغوی اسیر ساتل شوي دي، هغوی حقونه پایمال شوي دي، تر پښو لاندې شوي دي، هغوی ته د خپلو حقونو د اعادې دوه خبرې دي. اوله خبره د اعلا کلمت الله چې په دې ځمکه کې د پاکستان په نوم چې کوم ځمکه ده یا کوم ایریا ده په دې باندې د الله قانون نافذ شي. کله چې د الله قانون په دې ځمکه باندې نافذ کیږي دلته خود به خود هغه ټول قومونه چې هغوی مظلوم دي، هغوی باندې ظلم شوی دی، هغوی ته هم حقونه ورکولی کیږي. نو دا ډېره لوړه خبره ده. نو څوک چې د تحریک طالبان پاکستان په لیکو کې جګړه یا جهاد کوي هغه څه شی ده؟ فی سبیل الله ده. ځکه یو حدیث کې رسول صلی الله علیه وسلم نه پوښتنه کیږي چې فی سبیل الله جهاد څه شی ده؟ فی سبیل الله جهاد رسول الله جواب ورکوي چې فی سبیل الله جهاد هغه دی چې د اعلا کلمت الله په خاطر باندې دي، کلمې د لوړتیا په خاطر باندې څه شی شوی؟ قیام شوی وي، جدوجهد یو څوک کوي دغه ته فی سبیل الله جهاد وایي. نو څوک چې د تحریک طالبان پاکستان په لیکو کې جهاد کوي هغوی دو فواید حاصل کړي دي. الله پاک دو فایدې ورکړي دي. یوه فایده دا ده چې د دوی مقصد، د دوی سوچ، د دوی فکر هغه څه شی ده؟ د کلمې د لوړتیا په خاطر باندې ده فی سبیل الله. دویمه دا چې هغه د موسوي سنت چې کوم دی، موسی علیه السلام چې کومه مبارزه کوله په هغې کې تر ټولو لوړه خبره دا وه چې د خپل قوم د اسارت نه د خلاصون په خاطر باندې، یعنی د تحریک په مبارزه کې دواړه شامل دي، اعلا کلمت الله د قوم د بچاو، دواړه هدفونه په دې کې دي. نو د تحریک مبارزه الحمدلله د نورو هغه ملتپال خلک هغه خوځښتونه چې هغوی د خپل قوم دپاره مبارزه کوي هغه اصل لوړه ده. الله پاک دې ټولو مجاهدینو ته توفیق دې ورکړي چې په صحیح طریقې سره په ملک پاکستان کې جهاد وکړي او په نتیجه کې